السلام علیکم فیصل یم خو تاسو په منیر خان فیصل هم راته ویلی سئ. زه په کندهار ولایت کې یم او دا چې دی شیرانو چوک دا چې تاسو وینئ دا کندهار مکمل د کندهار ولایت پر همدغه شیرانو چوک باندې پېژندل کېږي. زه نن ځمه نن د جمعې مبارکې ورځ دا چې ګڼه ګوڼه هم زیاته کمه ده پر دا چوک باندې خو زیاته ګڼه ګوڼه په میله ځایونو باندې ده. دا شیدانو چوک دی ډېر ښایسته چوک دی او ډېره نن ښایسته خوندوره فضا ده. زه به نن ځمه عینو مینې ته په عینو مینه کې به زه تاسو ته ویلاګ کوم د خوراکونو په اړه د رسټورنټونو په اړه به تاسو ته معلومات درکوم. زما ملګري هم راغلي دي. زه په موټر کې ځم نه په موسیقل پر بل شي نه ځم په موټر کې ځم. السلام علیکم کبیر سعادت او راسره دی طالع نکمل دی زما ملګري دي. دوستانو عینو مینه د افغانستان په سطح خبر به یاست د افغانستان په سطح لومړنی ښارګوټی دی په ښایست کې او داسې په ساختماني چارو کې هم ډېر ښایسته جوړ شوی دی. نو زه ځمه عینو مینې ته. په عینو مینه کې به زه تاسو ته پوره د عینو مینې په اړه معلومات درکړم. نن چې د جمعې مبارکې ورځ نه مخکې مې هم وویله خلک زیاتره میله ځایونو ته تللي دي. په عینو مینه کې هم د میله ځایونو ډېر شته، پارکونه شته، خو ځینې خلک بیا چې غټه دروازې په نامه ډېر زیات مشهور دی هغه ځای کې زیاته ګڼه ګوڼه یي. خلک تللي دي هلته د خپلو ملګرو سره. ځینې بیا هلته په دویمه عینو مینه کې د کرکټ بازیانې کوي. زه به ځمه د دوی سره به د دوی په اړه به معلومات درکړم. دا د کندهار ولایت دی. د کندهار ولایت د شیدانو چوک څخه چې بیا چوک مدد ته ځې په چوک مدد لار ده. نن هوا ډېره ښه خوندوره ده. د نور ورځو څخه هوا ډېره صفا ده. په د نورو ورځو کې هوا ډېره سخته دوړنې یا غبار یا ګرځي. دا د چوک مدد دی. چوک مدد ورته وایي یا سردار مدد خان څلور لارې او وروسته په نو د خیر سره اخوا د ولایت مقام عیدګاه دروازه. وینئ دوستانو دلته دغه لیډیانې اوس بندې دي. دا نو کله چې په ساده ورځو کې ورته راسئ په ساده ورځو کې نو ډېر زیات میوې دلته خرڅېږي. انځر یي یا د هر فصل میوه چې یي همدلته شتون لري او ترافیکي اشارې خو نو هم ګورئ زرغونه ده. موږ درتېرېږو ورته درېږو او دا وینئ دا د عیدګاه دروازې چوک دی چې ولایت مقام هم دی او دا ښایسته چوک جوړ کړی دی. اوس دا د کندهار ښایسته ښار دی. کندهار خو نو د افغانستان یو ستراتیجیک ولایت دی. دا یو درایي ته راورسېدلو. درایي نو د عینو مینې ترڅنګ دی. عینو مینه ته داخلېږو لږ لاره پاته ده. دا خوا چې تللې د سپین بولدک ده. زه به یو وخت د خیر سره سپین بولدک به هم در باندې وینم. د کندهار ولایت یو د مهمو ولسوالۍ څخه یو ولسوالي ده. 40 ثانیې وخت 2 ثانیې وخت لري. موږ ورته ودرېدلو اشارې ته. موږ به ننوځو. دا د عینو مینې دروازه ده. موږ ته د اعلان دپاره پرچام راکړل. ماشاءالله مارکیټینګ ښه روان دی. تاسو وینئ عینو مینې ته داخل شولو. عینو مینه به زه په تاسو وینم چې عینو مینه څنګه ځای دی. خو اول ځمه د خیره سره دوهمې عینو مینې ته. اول عینو مینه به انشاءالله تعالی په بل ولاګ کې زه ستاسو سره مکمل عینو مینه در ښکاره کړم. او اوس چې ځم نن د جمعې مبارکې ورځ ده ډېر خلک تللي دي دوهمه عینو مینې ته. هلته په هغه عینو مینه کې میلې کوي. ځینې بیخي د نورو لرو پرتو ولسوالۍ څخه راغلي دي. شپې کړي دي در اوسه لا هم دلته دي. او دغه سړک چې دی دا سړک چې عینو مینې ته راننوځې او پر دغه سړک باندې تېر سې دا بیا جلا کیف لري. دا سړک دا اوله فواره ده. دا اوله فواره ده. ډېره خوندوره فواره ده. ډېره ښایسته فواره ده. اوله فواره خو مو ولیدله وه. ومې لیدل که مو لیدل په کمنټ کې ولیکئ چې ومو لیدل. که مو نه و لیدل زه بیا باندې راګرځم. نو ډېر ښایسته ویوز دی. ډېر ښه خوند کوي. عینو مینه نو بس عینو مینه ده. ډېر ښه خوند کوي چې کله ورته راسئ بس ته چې وایي سمدم د امریکا په ښار کې ګرځم یا لندن کې ګرځم. دا دوهم فواره ده. په دوهم فواره ډېره مسمع ده چې دوهم عینو مینه د کومه ځای شروع کېږي بیا در کومه ځای پورې. دوهم عینو مینه ډېره غټه عینو مینه ده. کله چې تاسو راځئ بیا نو کورونه ګورئ. ډېر ښایسته ښایسته کورونه پکښې جوړ شوي دي. کرکټ ګراونډ فوټبال ګراونډونه همدارنګه د باسکټبال والیبال جمنازیمونه ډېر ښایسته ښایسته ځایونه لري. رسټورنټونه
چې بیخي په اعلی سطحه رستورانټونه هم لري. زه به ورپاسم دلته به یوه الکوزي او څه راواخلم. تاسو شئ او ته بیا زه هلته ورته کېږم. راځئ راتاسې. زه دلته راتاس ولم او په دغه ځای کې دلته نو رقم شان پکېږي. تاسو وینئ چپسې خندان دي. دا خندان زموږ د خپل افغانستان جوړ دي. بریاني دا هم د خپل افغانستان دي. زی راکه یوه دانه نه 3 دانې راکه. دوی مې هېر شول. الوکوزي به وڅښو. په مشروبات کې الوکوزي ډېر ښه خوند کوي. الوکوزي نړیوال برانډ دی او د خپل افغانستان تولید دی. دا دکاندار چې دی دا ډېر ښه سړی دی. دا بیا چې کله تاسو شان نیسئ بیا نو دغه دکاندار ته راځئ. شان ته ولې پیسې به زه ورکړم؟ څه پیسې ته ورکوي؟ شان څومره په پیسو رانیولې دي؟ غلا کړې خو به دې نه یې. مال چې اوداس نه وي تر وخت تېرېږي. غلا کړې به دې تر وخت تېرېږي. چیش خبزه بخیر سرگرد شام ولی کوکی استکری دی کوکی استکری دی ستاره نه استکری ما جواز راکې جواز څو څه غواړي د کاله څه غنی لرځي نو دا دوستان دا آینو مینه ده. دا ډېر ښه خوند کوي. داسې بیروبار داسې رش دی او لمر تو ګوره لمر هم ډېر ښه خوند کوي. دې خواته چې وینئ دا د آینومین مکمل چوک دی. آینومین چوک نو نه دی. دې خواته او هغه خواته ډېره غټه دروازه ده. دا دروازه په ټوله آینومینه کې ډېره زیاته مشهوره دروازه ده چې بیروبار خو ما درته ویلي وه چې د مازدیګر خوا ډېر زیات بیروبار کېږي. خلک راځي د خپلو ملګرو سره د دې میلې کې تر ماښامه پورې. ماښام چې کله دغه ځایونه ولګېدل بیا نو ډېر ښه خوند کوي. په صحیح معنا خوند کوي. ډېر ښه خوند کوي. کله چې راځئ آینومین ته بیا نو د دغه ځای څخه حتما لیدنه وکړئ. ګورئ تاسو وګورئ خلک راوتلي دي. زیات بیروبار دی. رش دی. ګڼه ګوڼه ده. د خپلو ملګرو سره راوتلی یم. یوازې نه یم راوتلی. خدای پامانۍ مې واخیستې د دوکاندار څخه. پیسې ما ورکولې. ما څه پیسې وې. الوکوزي دلته دانه په 40 افغانۍ قیمت لري. او د الوکوزي تر څنګ دا چې د خیر سره لیمبو والا زوړنې هم راواخیستلې. داسې به وګرځېږو داسې به پرې کار کوو. قانون به مراعات کړو. زوړنې دي ډېرې خوندورې زوړنې دي. اوهو دا هم د خپل هېواد تولید دی. خورشید هرات په هرات کې جوړیږي. هرات ته ځو. هرات ډېر ښایسته ځای دی. ډېر ښایسته ولایت دی د افغانستان د یو مهمو او هغه هم د ډېر صنعتي ولایتونو څخه بلل کېږي چې زیاتې کارخانې پکښې شتون لري. او دا زه به الوکوزي راواخلم. اوهو دا ډېره یخه ده. الوکوزي ده ماشاءالله ډېره خوندوره الوکوزي ده. زه به د کرپ په وکړه په کرپ بیا جلا کړم. څپه وای क्या बात है دی وای داسې مشروبات به تاوان هم لري خو تاسې مه څښئ زما معده نه خرابېږي. او زموږ موټر ګوره چاشې لري که یا راکاشه کم څنګه راکاشه ما بیا چم نه دی زده. اوهو دا دی زموږ موټر. دا د الوکوزي ځای لري. ځو نو د خیر سره داسې راکاټ که. دا د آینومینې ښایسته د فوارې چوک دی. او دوستانو کله چې د خیر سره ماښام خوا کېږي بیا نو دلته دغه فوارې چالانېږي. تر اوسه نه چالان کړي. 6 بجې دي او دا خلک دلته راغلي دي ناست دي. ورته وګوره ورته وګوره ټول کراره
ناستې میلې کوي خپلې میلې ترسره کوي د خپلو ملګرو سره راوتلي دي ځینې بیا د خپلو اشنایانو سره راوتلي دي دلته ډریور هم په تکلیف کې دی څه د انارو موسم هم نه دی خو منګربیان ځینې خلکو انار خوړلي دي دا وینې دا هم هنر دی دا هنر دی چې پر بایسکل پر مخ پایه پورته کوي دې ته وایي هنر ورته وګوره غلی مخکې مې ویلې وه دا موټر به پر دلته شاوخوا راګرځي او دا کسان چې د لیدلو دپاره راغلي دي منظرې کوي دا یو کس زړه هم خوري او موټر استاذ نو اوس نو جل ته ګوره چې څونه جل وي دا ځای څونه سره لړزېږي دغسې لړزېدو هم کوي ودرېږه ځه وګوره ځه بالا ځه اوهو موټر ډېر سخت دی کله چې دلته درېږئ بیا به له داسې چټکان کوي کېدای شي چې چپه کېدای شي چې چپه دلته راپورته کوي دا دلته تېرېږي دا نوګر د منظرې خلک ته ولاړ دي او خلکو ځانونه وسپین کړي دي پوه سره ډېر دا هم هنر دی هنر دی خبرې دوستانو موږ تاکېږو بالا زه خو بالا ډېرېږم زه به تاسو نه تاسو تاکېږم دی څه تاکېږي او دا ځای داسې سره لړزېږي راپرېږدي او دربه یې درځی خو لري حالات خو نو تاسو خپله ولیدئ مکمل ځای سره لړزېږي دا ځای تاسو دا مکمل ځایونه سره لړزېږي او بیا چې دلته ولاړ یاست دا د موټر کښته کوي نور والا اوس نو د نور خلکو څخه ټکټان اخلي بیا نو ځي د آیونو مینې دغه غټ دروازه یو ډېر ښه خوند کوي ډېر غټ بیروبار دی دلته سټریټ بورډ یا چاول چولې دا ډېر څه خرڅېږي او خاص هم د هزاره وړونه خرڅوي ډېر زیات بیروبار دی پسه خلک ناست دی دوګري دا سره څخه نیولې بیا د دا سره پورې ټول هغه میلهوال چې راغلي دي آینو مینې ته آینو مینې ته راغلي چې په آینو مینې کې د دې خوراکونه کوي علیکم السلام جوړ یې په خیرات نو غاب دی را جوړ کړي سره کوم غاب را جوړوي او ناصحبان هم ناست دی ته څنګه یې ستا کارونه څنګه دي شکر کارای شما چطوره؟ خوب است بیتی کارا شکر الحمدلله کارا خوب است در روز چند سودا میکنه؟ والا روزای جمعه خو زیاد است خوب است دیگر روزا هم شکر خوب است دیگر روزا کجا استارت شده؟ دیگر روزا هم کارا خوب است کجا استارت شده؟ این که است ما در رنگرزان دانا و سرواری مارکت است چنگه دی خوانده مسیح دا دی مسجدی
او نخود دي او شته کښته مربا ده ته دا ونیسه زه بیا قندوز وګورم Dvara gač. ډېر ښه خوند کوي ډېر خوند کوي ډېر مزه کوي دې خورې دا طاوله Ja, manana. څه دی نه دا چې بیا ګډ وډ کې سره مکس کې بیا نو هلته په معده کې خپله مکسي وي فقط ما ته ازمیش قرار بیخي قرار نه ځم ځکه ډېر ښه خوند کوي هغوی ښه یم خلاص खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया